تاسو خپل یو عام تصویر ساده تصویر د 8K پورې انهانس کولای شئ، صفا کولای شئ. ډیر مزیدار ښکاري. تاسو د سکرین هم ښکاري دغه شان تاسو انهانس کولای شئ د 8K پورې. اوس کولای څنګه شو؟ راځئ چې دا طریقه درته وښیم. ویډیو ځان سره فیورټ کوارته وای اسنه به درنه طریقه هېرئ. د دې لپاره تاسو په خپل موبایل کې کروم ته راشئ یا بل براوزر ته راشئ او سرچ کړئ پکې wikipk.com. په سکرین هم تاسو ښکاري. کله تاسو سرچ کړئ فرست نمبر کوم ویب سټ تاسو راوړي دا اوپن کړئ. کله هم تاسو دا اوپن کړئ لاندې معمولی سکرول کړئ تاسو به پوسټ ښکاري. کنه ښکاري دلته کې تاسو پر سرچ بار کې 4K ولیکئ. کله به تاسو 4K ولیکئ تاسو به پوسټ شو شي. دا پوسټ تاسو اوپن کړئ او دلته کې تاسو پر انهانس فوټو باندې کلیک کړئ. تاسو به دا شین انټرفیس شو شي. دلته کې به لیکل دی انهانسر اپسکیل اني ایمیج. تاسو پرې باندې کلیک کړئ. دلته کې تاسو خپل تصویر اپلوډ کړئ. کله هم تاسو خپل تصویر اپلوډ کړئ دلته کې تاسو پر 16x پرې باندې کلیک کړئ او بیا تاسو په انهانس باندې کلیک کړئ. لږ ټایم باخلي تاسو تصویر به بالکل صفا شي. بیا تاسو خپل تصویر ریزلټ کتلی شئ د 8K پورې به صفا کړئ انهانس کړئ به. یو ځل خامخا ټرای کړئ تاسو ډېر زیات خوښ راشي. په دې ویډیو دا شیر هم کړئ او کډیم نه فالو کړئ خامخا. تاسو خپل یو عام تصویر ساده تصویر د 8K پورې انهانس